السلام علیکم ناظرین د نننۍ ورځ اهمترین ویلاګ سره زه یم اعجاز یوسفزی. کتونکو په ننني ویلاګ کې به زه ذکر کوم د افغانستان د عبوري حکومت د کابینې اهم وزیر او د حقانی نیټورک اهم غړی خلیل الرحمن حقانی چې کوم دی په یو خودکش چاودنه کې په حق رسیدلی دی. د هغه په اړه ویل کېږي د افغان حکومت چې کوم ترجمان دی ذبیح الله مجاهد او دغه رنګ د داخله وزارت چې کوم ترجمان دی عبدالمتین قانع هغه ویلي دی چې دا چاودنه چې کوم دا د کډوالو د وزارت چې کوم امارت دی بلډینګ دی د هغې دننه شوې ده. په دې کې چې کوم دی د کډوالو د واپسۍ وزیر خلیل الرحمن حقانی چې کوم دی هغه په حق رسېدلی دی. د هغه په اړه ویل کېږي چې هغه څنګه د ماسپښین مونځ ادا کړو په دغه وزارت کې دننه یو جومات دی او د هغې وروستو چې کوم دی هغه را روان و په دغه ځای کې هغه د خودکش چاودنې ښکار شوی دی. د دې چاودنې په نتیجه کې یو شمېر نور کسان هم په حق رسېدلي دي. زه به لږ ذکر وکړم چې د دې چاودنې یا په دې په نتیجه کې چې کوم خلیل الرحمن حقانی د مرګ پیښه ده دا د افغان حکومت لپاره څومره معنی لري او د دې په نتیجه کې په راتلونکي کې څه منظرنامه مخې ته راتللی شي په دې به زه رڼا اچوم. د ټولو نه اول به زه ذکر وکړم چې د پاکستان نایب وزیر اعظم او وزیر خارجه اسحاق ډار چې کوم دی د خلیل الرحمن حقانی په شهادت باندې د افسوس اظهار کړی دی او د غمرازۍ او د تعزیت څرګندونه یې کړې ده. هغه ویلي دي چې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ پیښو چې کوم دی هغه مذمت کوي. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې د افغان طالبانو چې کوم حکومت دی په افغانستان کې د هغوی ترجمان ذبیح الله مجاهد هم د دې خبرونو پخوالی کړی دی تصدیق یې کړی دی. هغه ویلي دي چې د دې خودکش چاودنې په شا خوارج کېدلی شي. خوارج نه هغوی داعش ډله چې کوم ده دا مطلب اخلي. زه به لږ ذکر وکړم چې خلیل الرحمن حقانی د جلال الدین حقانی چا چې د سوویت یونین یعنی د روس خلاف په افغانستان کې ډیر زیات جهاد کړو ډیر زیات سرګرم عمل او په هغې کې چې کوم دی د هغې په نتیجه کې په 1989 کې چې کوم دی روس چې کوم دی د افغانستان نه په وتلو مجبوره شو. زه به لږ ذکر وکړم چې د افغانستان اوسنی داخله وزیر سراج الدین حقانی چې کوم دی دا د خلیل الرحمن حقانی څوک چې په دې چاودنه کې په حق رسېدلی دی د هغه رواره دی. دغه رنګ انس حقانی هم د هغه رواره دی. د دې خاندان په اړه ویل کېږي ډېر صحافیانو سره زموږ خبرې شوي دي چې د کال 2001 نه را په دې خوا یعنې کله چې امریکې په افغانستان باندې حمله وکړله او د هغوی خلاف چې کوم مزاحمت مخې ته راغی په افغانستان کې نو حقانی خاندان چې کوم دی تقریبا د 2 سرونو قرباني ورکړې ده. په دې کې د سراج الدین حقانی زوی هم شامل دی. دغه رنګ د سراج الدین حقانی یو شمېر نور چې کوم د خاندان غړي دي هغوی په مرګ باندې رسېدلي دي په مختلفو چاودنو کې او په مختلف د فایرنګ واقعاتو په نتیجه کې. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې د دې واقعې سره یعنې د خلیل الرحمن حقانی د شهادت وروستو د افغانستان ممکنه منظرنامه څه مخې ته راتللی شي. یقینا زه به لږ ذکر وکړم چې د افغان طالبانو ته په دې وخت کې چې کوم دی 2 مزاحمتونه ورمخې ته دي. په هغې کې د ټولو نه اول چې کوم دی داعش ډله ده یعنې داعش خراسان چپټر چې کوم دی هغوی افغان حکومت ته د ټولو نه لویه زیاته خطره ده. د دې ترڅنګ NRF یعنې نیشنل ریزسټنس فرنټ چې کوم دی د چا مشري چې احمد مسعود کوي څوک چې د احمد شاه مسعود زوی دی د دې تنظیم نه هم د افغان عبوري حکومت ته یعنې د افغان طالبانو چې کوم تحریک ته په افغانستان کې دوی ته ډېره لویه خطره ده. خو NRF چې کوم دی دا مهال په تاجکستان کې موجود دی او هغه په افغانستان کې داسې اس سچ کاروی نه کوي. د دې ټولو نه اهم وجه دا ده چې یقینا چې تاجکستان حکومت په هغوی باندې دا بندیزونه یې چې تاسو دلته موومنټ کولی شئ خپل تحریک چې کوم دی چلولی شئ خو په افغانستان کې داسې کوله او کاروی نه شئ کولی ځکه چې د دې په نتیجه کې د تاجکستان او د افغانستان تعلقات خرابېدلی شي. دویم د ټولو نه اهم څنګه چې ما اول ذکر وکړ چې افغان طالبانو حکومت ته د ټولو نه لوی خطر چې کوم دی هغه د داعش ډلې ده. داعش ډله دا مهال په افغانستان کې اکټیو ده. هغوی په افغانستان تقریبا په هر سیمه کې په هر ولایت کې چې کوم دی هغوی خپل اهداف په نښه کولی شي. کتونکو افغان طالبانو هم د دوی خلاف ډیر زیات اپریشنونه کړي دي او ډیر زیاتې کامیابۍ ترلاسه کړي دي خو تر دې دمه د دې تنظیم مکمل خاتمه کې هغوی ناکام په نظر راځي. خو همدا وجه ده چې د سیمې نور هیوادونه څوک چې د داعش ډلې نه خطره لري که هغه چین دی که هغه د وسطي ایشیا ریاستونه دي او که هغه روس دی هم په دې پریټکس باندې هغوی د افغان طالبانو حکومت ته نږدې راځي. زه به لږ ذکر وکړم چې په افغانستان کې د ټولو نه غټ غټ خاندانونه چې کوم دي هغې
هغې کې سراج الدین حقانی فیملی چې کوم ده موږ چې ورته په عرف عام کې حقانی نیټورک وایو هغه ډېره زیاته اکټیو ده. دې نه علاوه په د هلمند د قندهار چې کوم طالبان دي د هغوی چې کوم کمانډران دي یعنې د ملا عمر او دغه رنګ چې کوم دی د هغه زوی دی وزیر دفاع ملا یعقوب دا د ټولو نه اهم لیډران ګڼل کېږي. کتونکو دا قسمه حملې چې کوم دی په افغانستان کې د داعش ډلې موجودیت چې کوم دی هغه د سیمې هیوادونو چې کوم دی که هغه روس دی که هغه چین دی که د وسطي ایشیا هیوادونه دي هغوی کې دا تشویش سیوا کوي چې په افغانستان کې دغه تنظیم چې کوم دی هغه دغه متعلقه ملکونو ته چې کوم دی هغه خطره چې کوم دی مخې ته راوړلی شي. کتونکو زه بل ذکر وکړم چې د روس پارلمان چې کوم دی نن په باقاعده توګه یو بل منظور کړی دی او د دغه بل تر مخه کېدی شي چې افغان طالبان د ترهګرۍ د لیست نه ووځي یعنې د روس حکومت چې کوم د ترهګر تنظیمونو یو لیست مرتب کړی دی په هغې کې افغان طالبان هم شامل دي خو نن هغوی یو قانون سازي کړې ده اگر چې دغه قانون په باقاعده توګه منظور شوی نه دی یعنې د صدر پوټن لخوا دې ته لاسلیک نه دی شوی خو داسې ویل کېږي که چېرې دا قانون عملي شو نو یقینا چې په مستقبل کې د افغان طالبانو او د روس سفارتي تعلقات بحال شي بلکې داسې ویل کېږي رایټرز نیوز ایجنسي چې کوم دا هغوی دا وایي چې دا اقدام چې کوم دی د روس د پارلمنټ لخوا دا اقدام چې کوم دی دا بل پاس کول چې کوم دی یقینا چې په مستقبل کې د روس لخوا د افغانستان د تسلیمولو لپاره یو لاره هواره کړي. کتونکو زه بل ذکر وکړم چې روس هم یو شمېر ډېر نور هم اندېښنې لري د افغان حکومت په اړه پای کې د ښځو چې کوم دی تعلیم دی د جنکو تعلیم دی د دې نه علاوه میډیکل تعلیم په زنانو باندې بندیز لګولی شوی دی او دغه رنګ د زنانو په جابونو باندې بندیز لګولی شوی دی او دغه رنګ زنانه چې کوم په مارکیټونو کې یا په بازار کې یوازې ګرځېدلی نشي دا یو څو خبرې دي چې دا د نه صرف د مغربي طاقتونو خدشات دي بلکې د روس او چین او یو شمېر نور د وسطي ایشیا چې کوم هیوادونه دي دا خدشات لري خو یقینا دا خبرې به سایډ لاین ته کېږي دا به سیټیسایډ کېږي ځکه چې په دې وخت کې روس ته او افغانستان ته د ټولو نه لوی خطر د ترهګرۍ دی ځکه چې ستاسو ته به یاد وي چې د جولای میاشت کې د روس صدر ولادیمیر پوټن دا بیان ورکړو چې افغانستان اوس د روس اتحادي دی د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یعنې د ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ دی هغې کې روس او افغانستان اتحادیان دي. نو د دې بیان ډېر زیات اهمیت دی او د دې وروستو تاسو وکتل چې اول دا بل وړاندې کړی شو ټولې دنیا په دې باندې تبصرې شروع کړې او اوس دغه بل په باقاعده توګه منظور شوی دی او که چېرې دا بل منظور شي نو یقینا امکان دی چې افغان طالبان د روس د ترهګرۍ د لیست نه موځي او روس داسې کولی شي چې افغان طالبان تسلیم وکړي. تر دې دمه یعنې د اګست 2021 نه را په دې خوا کله چې طالبانو د اشرف غني حکومت نسکور کړ او په اقتدار یې قبضه وکړله تر دې دمه هیڅ یو هیواد چې کوم دی په باقاعده توګه افغان حکومت منلی نه دی خو ډېر هیوادونه داسې دي چې هغوی افغانستان ته خپل سفیران یعنې ناظم الامور لیول باندې چې کوم دی هغوی خپل سفارتي عمله هلته چې کوم دی اکټیو کړې ده او دغه عمله چې کوم دی هغوی روس تر بله کار کوي. کتونکو د روس او افغانستان دا کوآپریشن چې کوم دی دا تعاون چې کوم دی په دې کې د ټولو نه لویه وجه څنګه چې ما ذکر وکړو داعش ډله ده. داعش څنګه چې تاسو ته پته ده د مارچ په میاشت کې په روس کې یو کنسرټ هال چېرته چې رقصونه کېږي یا نور انجویمنټ کېږي په هغې کې چې کوم دی حملې وکړلې او تقریبا 145 کسان په هغې کې مړه شو. د دې وروستو چې کوم دی امریکایي چارواکو دا بیان ورکړو چې د دې حملې په شا یعنې د روس کې چې کومه حمله شوې ده مارچ میاشت کې د دې په شا داعش ډله هغه ډله کوم چې په افغانستان کې بیسته یعنې خراسان چپټر چې کوم دی د داعش ډلې هغوی د دې په شا کېدلی شي. هم دا وجه ده چې روس او افغانستان ګوري چې به د دوی چې کوم دښمن دی یا په دننه چې کوم پروکسیز دي یا د داعش په شکل کې یا نور هغه مشترک دي نو دوی له هم مشترکه اقدامات پورته کول پکار دي هم دې طرف ته معامله مخ پر وړاندې روانه ده. کتونکو زه بل ذکر وکړم چې د روس او افغانستان ترمنځ چې کوم تعلقات دي په دې کې ګرموالی چې کوم راغلی دی په دې کې دویمه وجه چې کوم ده هغه یوکرین جګړه ده. د یوکرین جګړې له وجې په د روس تعلقات د مغرب سره او د امریکې سره
سره ډیر زیات خراب شوي دي، د هغوی سره تجارت متاثر شوی دی او یو شمېر نور شوبو کې چې کوم د هغوی دواړه اړخیزه تعاون او هغې ته ډیر زیات نقصان رسېدلی دی. نو اوس روس دا ګڼي چې هغوی ځان له نوي نوي اتحادیان چې کوم دی پیدا کړي او نوي نوي تجارتي منډۍ پیدا کړي چېرته چې د هغوی سامانونه راځي او ایکسپورټ امپورټ کیږي. خو دغه وجه ده چې روس جنوبي ایشیا طرف ته ګوري، پاکستان طرف ته ګوري، انډیا طرف ته ګوري، بنگلاديش طرف ته ګوري او افغانستان طرف ته ګوري چې دا داسې مارکیټونه دي که چېرته دا دوی ایکسپلویټ کړي او دلته چې کوم دی خپلې منډۍ بحال کړي نو یقینا د روس اکانومي ته به ډېر زیات فایده ورسي. نه صرف اکانومي ته به فایده ورسي بلکې روس په عالمي سطح باندې د یوازې کېدو نه هم بچي. کتونکو د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې روس دا غواړي چې هغوی د دې ملکونو سره د افغانستان سره او دغه رنګ چې کوم دی د پاکستان سره او د انډیا سره نه صرف معاشي اړیکې سیوا کړي بلکې سیکیورټي اړیکې هم سیوا کړي، ځکه چې معیشت لپاره د ټولو نه اهم شی چې کوم دی هغه امن او امان دی. که امن او امان نی نو معیشت یا تجارت چې کوم دی دا هم مخ په وړاندې نشي تللی. کتونکو دا د نننۍ ورځ اهم ترین ویلاګ، راتلونکي ویلاګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.